نن د امیر صاحب مېلمانه یو که ورله پخی روټۍ م راباندې وخوړه کلي کې د کوم ځای کلي کې سوات څونه وخت نه شکار کې ډېر وخت نه کوو تقریبا وشو 18-20 کاله وشو ماشاءالله لکه ماشوم وي هغه وخت کې بالکل بالکل کلي کې د سوات یې دا ډونډۍ هغسې ماشاءالله ښایسته غټه ډونډه ده اوس پکې لږ کار کوي سیزن هم دی خو بس ډونډو کې چې کار ونه کړي بیا نه کېږي ښه ښکلې غټه ډونډه ده دا سونیری ندی اتار شوی دی دا انجن اشته راایستی دی کم یو چې کوم مړ شو ډېره غټه اړه ده ډوب شوی څه وبېګا نه 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 ما هغه هسې راغلی وم خلاصي ولاسي څه هغه دا چې د چا بیګا په چړاو کې دلته یو هلک دې ځای کې اوبه وې دا ځای ډک و دلته بېچاره لږ غونته کې ورانه یې کړی او سیاه یې سوندګي څکلي دا ځای د اوبو نه ډک و بس ډوب کړی و مړ